سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي د متحده ایالاتو د ولسمشر ښاغلي جو بایډن لخوا د امریکایي ځواکونو د ویستلو د پریکړې درناوی کوو. افغانان د نړیوال تروریزم د لومړۍ کرښې قربانیان دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د افغان ولس او افغان امنیتي ځواکونو بې شمېره قربانۍ د یادونې وړ دي. په دوحه کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون راوروسته د ترهګرو ضد ټول عملیات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا رهبري او ترسره شوي دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په سوچه افغاني اراده د افغانستان د دفاع صلاحیت لري او په میړانه به د دې وطن دفاع وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان په ګډون د دنیا په هیڅ ځای کې به ترهګر امن نه وي او امریکا به له افغان ځواکونو سره په هوایي او مالي برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځالو بدل شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره سیمه کې د هر ډول احتمالي ترهګریز ګواښ پر وړاندې اقدام کولی شي. اسټن میلر په بروکسل کې په یو خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. خو دا په دې معنا نه ده چې ترهګرو ته به د فعالېدو او پرمختګ اجازه ورکوي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي د افغانستان په ګډون له هر هیواد چې امریکایي ځواکونه وځي خو د اړتیا په صورت کې په بیړه اقدام کولی شي. هغه زیاته کړې د نړۍ پر سر داسې ځای نشته چې د خطر د پیدا کېدو په صورت کې امریکایي عملګري هغه ځای ته ونه شي رسېدلی او خطر له دفع نه شي کړی. اسټن میلر ټینګار کړی چې دوی به د نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرو پر ضد پر وخت اقدام کوي. د سرتیرو د ایستلو په تړاو افغان حکومت د بایډن د پریکړې هرکلی کړی دی. افغان حکومت وایي دوی د سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر له پریکړې هرکلی کوي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د سرتیرو د ایستلو په اړه له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې راځي چې ولسمشر غني د سرتیرو د وتلو هرکلی کړی دی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه له خپل هیواد دفاعي وړتیا لري. بلخوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په تازه څرګندونو کې ویلي دي له څو کلونو راهیسې افغان ځواکونه په یوازې ځان د خپلې خاورې دفاع کوي او په دې برخه کې به خپلو سرښندنو ته ادامه ورکوي. هغه ویلي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي او دا به له هیواده د دفاع پر پروسې هیڅ راز منفي اغیز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره په ټلیفون د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ ویان ویلي په ټلیفوني خبرو کې د شریکو ګټو سیمې د امنیت او د افغانستان د سولې د خبرو په عمل کې په تازه پرمختګ او نورو دوه اړخیزو مرستو په اړه بحث شوی دی. د پاکستان د پوځ مشر ویلي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د عمل ملاتړ کړی چې ټول شریک اړخونه پرې متفق دي. د اسپر په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان ستاینه کړې چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره هڅې دوامداره ساتلي او ژمنه یې کړې چې دواړه هیوادونه به دوه اړخیزې اړیکې نورې پراخې کړي. هلمند کې د 15 طالب ترهګرو مرګ ژوبله. دفاع وزارت وایي تیره ورځ هوایي ځواکونو د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ اړوند طالب ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې 3 طالبان ووژل شول او 2 تنه ټپیان شول. د ناټو عمومي منشي ینس ټولنبرګ په یوې خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې له خپلو ټولو غړو او متحدینو سره تر سلا مشورو دې پریکړې ته رسېدلي چې نور به د مې له لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستل پیلوي. د کاناډا پخوانی سفیر وایي د افغان جګړې د ختمولو لپاره د سرتیرو ایستل غوره تګلاره نه ده. په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لامل د بهرنیو ځواکونو حضور نه بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. هغه ویلي د سرتیرو شتون یا نشتون په افغانستان کې هیڅ اغیز نه لري تر هغې چې پر پاکستان د نیابتي جګړې د ختمولو لپاره فشارونه ډیر نشي. نوموړی تر دې وړاندې هم وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په افغانستان کې د جګړې تر شا ده او هڅه کوي د سولې روانه پروسه ناکامه کړي.
هغه ټینګار کړی چې نړیوال باید پر پاکستان د نیابتي جګړو د پای ته رسولو او ترهګرو د ملاتړ په پار فشارونه ډیر کړي. بریتانیا، جرمني او استرالیا هم ویلي چې له ناټو او امریکا سره په همغږۍ خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د دغه هیوادونو ځینو سرچینو او دفاعي وزیرانو د بایډن د پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دوی هم له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، خو په بیلو برخو کې به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر بایډن دا پریکړه ستایلې چې له افغانستان څخه یې د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. اوباما ویلي بایډن زړور ګام واخیست او نور د دې وخت دی چې دا ناپایه جګړه همدلته ختمه شي. د جو بایډن پر وروستۍ پریکړه روسیې هم غبرګون ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دوحې له هوکړې سره سم باید امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې له افغانستانه وتلي وای، خو دا چې امریکایي ځواکونه به په سپتمبر کې له افغانستانه وځي د دوحې له هوکړې ښکاره سرغړونه ده. روسي چارواکو ویلي دا چې امریکا د دوحې هوکړه نقض کړي، د دې احتمال شته چې په افغانستان کې جګړه نوره هم زور واخلي. روسیې تر دې وړاندې هم ټینګار کړی و چې امریکایي ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د امریکا د مرکزي او استخباراتي ادارې یا CIA افغانستان کې د ستر ګواښ او خطر د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د CIA مشر ویلیام برګزن د ولسمشر بایډن له لوري د ځواکونو د ایستلو تر اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د مشرانو جرګې استخباراتي کمیټې ته وویل کله چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه له افغانستانه ووځي ستر خطر به رامنځته شي. د CIA مشر په دې اړه نور ډیر معلومات نه دي ورکړي چې که چیرې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دغه هیواد به له کوم وضعیت سره مخ شي. سعودي عربستان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. سعودي پرون چهارشنبه تر 60% پورې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ایران پر اعلان د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل دا اقدام د سوله ییزو هدفونو له پروګرام سره سمون نه لري. سعودي عربستان د ایران له حکومته په کلکه غوښتي چې د کړکېچ له زیاتولو ډډه وکړي او د سیمې امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ نه کړي. قدرمنو کتونکو دا د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا نور خبرونو چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک او بخښونکي رب سپارم. د خدای پامان.